سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا د افغانستان پر مهال ماښام 6 بجې د روانې لوبلړۍ په وروستۍ درېیمه شل لوبه کې د هندوستان لوبډلې سره د لوبو ډګر ته کښته شي. افغانستان او هندوستان ترمنځ د درې شل دواړو لوبې هندوستان ګټلې دي چې افغانستان ته په شپږ وکټ ماتې ورکړې دي. افغانستان کرکټ ملي لوبډله باید سبانۍ لوبه که هم ونه ګټي، باید ښه لوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چې دغه دوه شل لوبې وبایللې، د دې د بایللو اصلي لامل دغه دی چې د افغانستان لوبډلمشر په صحیح موقع باندې بالرانو ته چانس نه ورکوي. کله سپینران بالینګ ته راولي، کله تیز بالران بالینګ ته راولي، خو په صحیح موقع باندې بالرانو ته چانس نه ورکول کېږي. نو ځکه افغانستان دغه دواړې لوبې په غټ توپیر وبایللې. تاسو وګورئ چې په لومړۍ شل لوبه کې پیچ د سپینرانو دپاره جوړ افغان لوبډلمشر ابراهیم ځدران تیز بالران لوبوله. په دویمه لوبه کې بیا پیچ د تیز بالرانو دپاره جوړ افغان لوبډلمشر سپین بالران لوبوله. نو افغان لوبډلې ونه سوه کولی چې هندوستان لوبډلې ته په یوه لوبه کې هم ماته ورکړي. تاسو فکر وکړئ چې په تېره لوبه کې 4 الونډران ولوبېدله، درو بالرانو تیز بالینګ کوي چې د بالینګ موقع ونه کول سوله. باید پر ځای باندې سبانۍ لوبه کې یو بدلون راسي چې یو الونډر پر ځای باندې قیس احمد راسي. قیس احمد هم د اماراتو په خلاف ډېر ښه بالینګ کوي چې ډېرې وکټې یې واخیستلې. تاسو دعاګانې کوئ چې په درېیمه شل او وروستۍ لوبه کې افغانستان هندوستان لوبډلې ته ماته ورکړي، که ماته هم ورنکړي چې یو ښه لوبه ترسره کړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما زموږ فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.